कि हाँ पाकिस्तान बदलने वाला है, रोक सकते हो तो रोको, हाँ नया पाकिस्तान बनने वाला है, रोक सकते हो तो रोको। पाकिस्तान का 7,000 अरब रुपया दुबई पड़ा है, उसे लेके आएंगे, रोक सकते हो तो रोको. اول ځل د پاره چې شریعه خوري جوس یې مار پسې وسکلو احتیاط کوه وروره احتیاط کوه احتیاط کوه کاکا څه کوي کاکا یې په صابون باندې موبایل نیسي پام کوه کاکا چې دننه پکې زګ لاړ نه شي موبایل باندې په تکلیف شي ویډیو در سره لایک کړئ سم دی ولامباولو کم دنو پاک پروردګاره درګې د کمی نشته یو لسته پکې لیونی کی په دې ګرمۍ کې او چې ما ته وایي چې ته مې خوښې خیر د بیا مې دې پرېږدي نو ګوره شربت څښم خدای خدمتګاران خیسته جهیل دی خیسته او پکې روانې دي ماشاءالله एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल धोखा दिया, जिंदगी बदल दी. دالو سره احتیاط کوه وروره ځینې ملګري دغسې وي ښه کنجوسانو د سا دې ویلی دی صحیح د لوړو نمرو فارغ شوی चावल देखो अगर केमरा नरे दा लेगाटा दे सादे चोला दा कलिजिया केमरा चिकन कड़े फ्राई को सादा को अशाले मटर भिंडी मास्टर ले चीज ब्रेड पेंटाडियो से वन तंजरी मड़ाजान सरकार वाले का वतरी पाव कबाब पर टेबल डिलेक्स 1 2 5 एक सलाई एक जलाई पानगिरे वादे सलोनिम से वतरी चैत्री बोतले आडिया कामरा बुनेस खाकोट मलाकोट टाकबाई शेरगढ़ जिकेम शुभा खैबर बाजार 120 की जदाबाद बोर वांटा डोरा बरफखाना जलमी बिरयानी क्या बड़ी बुरा चर गो जावरा शादम په شپې خوب کې هم دا شی وای دا د پاکستان کې ځینې خیرات خواره دغه ته تللي دي جاپان ته تللي هلته سوال کوي څوک یې ویډیو کوي علامه اقبال رحمت الله علیه خواله لاړم ښایسته شاعري کړې ده علامه اقبال دیکھا ہے پہلی بار او ساجن میں آنکھوں میں پیارو خزه و شرمېږي ما کله ویلي دي ما کله ویلي علامه اقبال د قبر کې نارامه کو کله چې رانه څوک پوښتنه وکړي تا واده کړی معاف می کوي سیب دی براشي جمعه ته پړم دي سب کې وکینی او په موبایل بیا هغه مست غانه پریږي وي او چې مون تو دیږي امام مکه شي نو اکرنګ به پیاشي هغه غانه به پیاشي بیا بدا چټي شو الله شو بیا چې نو وی کړی بیا د بټنې ماته پته نه لګي چې اوس څوک مخدا یا الله مولا تیز کی الله مولا زر تیز کی الله دا دښن ولا دښ تیز کې کلمې امریکا شان چې دا مون دښ ضرور کی لہذا مولا کار نه دی مولا تا چې جمع ته مکه شي تا ته موبایل باندې کنه جوانا خیرنا موبایل لږ بند کړه یو 2 منټ ولې بند کا چې بند شي ته به دا مونږ خپه شوق سره وکړي او کنه دا غانې بجانې مونږ ټیم کې شي نو ستاسو ټول ګډوډ شي ټول هغه مسلمانان هغه ټول د جماعت خلک ټول ګډوډ کړي هغه ذهن ولې بل اړخ ته واړه خپل موبایل اړخ ته راوړي سیبا
دا خیرن بچی مال جمعات کې موبایل نشي باندولي یو مين لا دو مين ولا دي مال موبایل نشي باندولي ته عظیمات جمعات کې دی موبایل باندې دغه غشتګانې پری دي داسې ګولاټه غانې کار باندې کې خیرن توجه کم سړی چې غریب و دله پیسه راله واورئ او ډېرې پیسې سه بدل شو دا هېڅ سړی نه دی دا ډېر خزکشه سړی دی دا نه سړی دی دا ډېر بې غیرته سړی دی چې کم سړی د پیسې سه بدلېږي او کم سړی غریب و دله روپۍ راله دی چې ستا سره په دې ځمکه باندې چای هم وڅکي قهوه د څه وڅکي روټۍ موټۍ د څه وخوري او حق عاجزه خوی کوي نو دغه سړی دی خو کم سړی دی چې پیسه راله او بدل شو دا هېڅ سړی نه دا خورغوت سړی دی هوایي ډیم جوړ شوی دی دا واړه دا څه کوي موټرسایکل سره څه کار دی ښه دا غلا کوي ښه کمره یې ولیدله وایي شرمېدلې یا راکړه یو 100 روپو بادام ورکه یو خلطه بادام ورکه ورته سړی کور ته ویسي چې چکه چې سره کم دي بس صحیح دی وی تله ولې خیر شه د 100 روپو دونه بادام وي که نه ضروره دومره سراکه چې کور ته ویسم کلي مور مې وخي که نه ځه دانګه خپېس مه کوه دا شابه ځه شابه ځه لږ سملاک که نه سړی ته کار وکړه ته کور کې پلانجه واړو उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो? नहीं प्रोग्राम किधर जारी रहा प्रोग्राम तो बढ़ गया دی په یادې چا سره دا کار ونه کړي او د اخر د بیسري یو دکان تا او چې دا میړې ورته رامخکې که نه اخر د دوی دی بس در مخ پټ دي سی به چې ته د خپل میړه نه سطر کوې نو د دې پردو سړو نه سطر وکړه دا سی به ښځه او خاوند په بازار کې دواړه جوړه روان دي دواړه جوړه دي ها او د اخر د بیسري سړي حد کړی دی بیا او چې دا میړې ورته رامخکې که نه اخر د دوی دی بس در مخ پټ دي سی به چې ته د خپل میړه نه سطر کوې نو د دې پردو سړو نه سطر وکړه دا ګوشنه دې پټوه دا خوسن د جورابې شانتې ډېر ښایسته ښکاري چې ته یو بل ته تیه چاکې او چې میړه درته رامخکې د میړه نه سطر کوې او د پردو سړو نه سطر نه کوې به چې میړه دی ته وګوري نو بس مخ په پټ کې سی به بیا سمه بوتلکه جمیله شوه شیخه به چې کم معمولې ده چې دا راغله د خاوند نه سطر کوي سی به او د پردو سړو نه سطر نه شي کولی هغې ته تیه چاکې او د خپل میړه نه سطر کوي نو ولې ته د خپل میړه نه شرمېږي خو نه د خپلو پردو سړو نه شرمېږه چې پردو دکانداران تا ته ګوري او ټول تا ته په تماشه وي چې هغه د صیبه را روانه په خړه بورکه کې را روانه ده په تنګه بورکه کې را روانه ده صیبه چې بیا ورته میړه وګوري نو بیا پردي هلکان درته ګوري هغې دې په لعنت کړي دي او ځان دې په لعنت کړي دي دی دې په لعنت کا دی دې وشرموه نو توجه بس نو کامنٹ کم ځای ته Sorry? ته کم ځای मैं इंग्लैंड से इंग्लैंड یاره دا ویسه وروره دا ویسه خونه دې ړنګه شه ګرمۍ سړی خولو کې ډوب پروت دی हम लोग शेव करने आया है
بس دی ځان او جګ شه بالرې والا خراب وغورځولو یوسف جان بیا چکلې ته تللی چې راشم مواد خبره وره خبره خوره که نه دا شاه زلمي دا د چا نه را پیدا دي دا څه د ګوګل نه چا ډاونلوډ کړي نه دي صحیح ده صحیح ده سر مې خبره کوله چې اور چاله ورکوي بیبوله دا د بیبو بیبو تاسو چاته وایي بلال ته وایي بلاله دلته رسول مو بلالۍ دا ته نه کاله وکي په دې ځای کې اقبال پلازا کې خو ډېر زیات تړتکې دي بس دا د چا خوښه خو دی خو بس دا چاله دې ورکړی اور ته چاله ورکړی لاټین لا ډېر وخت نه کېږي او دا خلک ګورې د دې ته چې ګورې ستا ذهن ته څه خیال راځي باچا زموږ ذهن ته صرف خپله مزدوري راځي د غلط کار ته پسې دغه نه راځي وایم دونه تماشبین ولاړي دا ولې ولاړ دا عجیبه دا لاره ده بس کتو سره چې کوم دي دوی لږ زړه خوشحالي اوس دې صحیح خبره وکړه مزدوري نشته چیرته روان یې لکه زو چکر ته کنه نو تاسو خو سامان ټول دته ورکړی نو د چکر کې پیسې نه دی ورکړي کنه موږ 500 روپۍ ورکړي یا به چکر کې پیسې ورکړي یا به سامانونه ګرځي دا چترۍ کومې ورځې ته ساتلې ده وکاکا چترۍ خلاصه که بس د دې خپله دنیا یي داسې یو دانه زم پېژنم په خواږه خوب وده دی زلزله ده بلې مولا مدرسې ته روانو ماته چې مولانا ته مالا څه خبره وکړه مال په ارام کښېنه نا وخته دی مدرسې ته ځم ویل خبره خو واره مالې څه چل دی ویلې ولې رانه منډې وې مال تا غوره د اجړا جنازه کړې ده ویل نو ما څنګه جنازه کړې ده ځان خو پوهېوه که نه ځان نه دې ویل هند جوړ کړی دی ما ته وایي مال ښه وایه څه دی که ویل چې ودرېدم مال چې یو من بوس پاروا د دې د اوس بچیا مونږ هم درته هغه ستړي به وو چې رانه د بخنې بوی ونه ګورې بوی ایو ملا ما ته وې ما لکه دا ستا مقتدیان خو ټول ارامیان غوندې ته څه چل کې ویل نو زه علالي ښه ملګرو ویډیو در سره لایک کوئ او که تر دې ځایه ویډیو کتلي نو دومره طبعا خوند به یې درکړی نو بیا در سره دا چینل سبسکرایب کوئ تر څو موږ لا تشویق شو او داسې نور ښایسته ښایسته کلیپونه درته راټول کړو او تاسې باندې وګورو نو ویډیو در سره لایک کوئ او چینل در سره حتما سبسکرایب کوئ ښه وخت ښې چارې